السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران دوستانو، هیله لرم چې روغ او جوړ ویست او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یم سمیع الله صافی، تاسو ګورئ افغان یاران مینز یوټیوب چینل. لکه څنګه چې د ویډیو په تمنیل کې تاسو وکتئ چې یو مسلمان په بل مسلمان څو حقونه لري، آیا پوره کړي هم دي یا نه. نو راځم نن تاسو ته دغه موضوع بیانوم چې تاسو به خپله وګورئ چې دغه حقونه مو پوره کړي او که نه. نو دا د جوامع الکلیم څخه دویم لمبر حدیث دی چې حق المسلمین علی المسلمین خمسا، یو مسلمان پر بل مسلمان 15 حقونه لري. رد السلام، د سلام ځواب ورکول، و عیادة المریض، د مریض پوښتنه کول، و اتباع الجنایز، د جنازې پسې تل، و اجابة الدعوت او شرعي دعوت قبلول، و تشمیعة العاطس او د پرنجي ځواب ورکول. نو ګران دوستانو، تاسو وکتئ چې دغه 15 حقونه ما تاسو ته بیان کړ چې لومړی د سلام ځواب ورکول دي. که یو چا په موږ سلام واچوه نو موږ باید جواب ورکړو. دویم شرعي دعوت هم دی چې همدغسې چې موږ ته دعوت راکړه، واده دی یا مړی شوی یا بل څه، موږ باید هغه ته لاړ شو. دا یې ځکه یې په موږ حق دی. او بل که موږ چېرته مړی یا دغه نو هغه په موږ حق لري چې موږ هغې جنازې ته لاړ شو. او بل مثلا که یو مسلمان پرنجی وخي نو د هغې جواب په الحمدلله سره هغه خپله الحمدلله وایي، ته به ورته دومره وایي چې یرحمک الله، هغه بیرته جواب ورکوي چې یهدیکم الله ویصلح بالکم. همدغسې دغه څو حقونه چې تاسو ته ما بیان کړو، هیله لرم چې د خوښ وړ مو ګرځېدلی وي. او تر بلې ویډیو چې بیا زه سمیع الله صافی ستاسو په چوپړ کې حاضر کېږم، ما ته اجازه راکړئ. د الله